قدرمنو حاضرینو، نن د هود د میاشتې 10مه نیټه ده. د هود یا کب 10مه د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون ورځ ده. نن د دوحې د تړون لومړۍ کلیزه ده. پوره یو کال وړاندې په همدې ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ګران هیواد افغانستان د 19 کلن اشغال د خاتمې تړون لاسلیک شو. څرنګه چې یاد ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره مهمه ورځ ده او په دې ورځ د اشغال د خاتمې د تړون لاسلیک د افغانستان د اسلامي امارت یوه لویه لاسته راوړنه ده. د یادې ورځې اهمیت ته په کتو سره نن موږ او تاسو په همدې ویاړمن سیمینار کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي چارو د کمیسیون په ابتکار دایر سوی راغونډ یو. قدرمنو حاضرینو، په سیمینار کې به د توحید د تړون د اهمیت په موضوع یو شمیر لیکوالان خپلې لیکلې مقالې لولي. سیمینار ته رابلل سوي شاعران او ترانهخوانان ورونه به شعرونه او ترانې زمزمه کړي. همداراز رابلل سوي تکړه ویناوال به په یاده موضوع خپلې ویناوې د سیمینار برخوالو ته وړاندې کړي. د سیمینار برخوال د فرهنګي کمیسیون د ملګرو په شمول د افغانستان د اسلامي امارت د رسمي کمیسیونونو او ادارو مسؤلین او مرستیالان او همداسې نور مهم منصوبین دي. غونډه د قرآن عظیم الشان په مبارک تلاوت سره پیلوو. درانه ورور قاری مولوي عبدالعزیز نورانی صاحب ته بلنه ورکوو چې د ازادۍ د لومړۍ کلیزې دا تاریخي سیمینار د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. محترم ورور مولوي قاری عبدالعزیز نورانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
أبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بارک الله فیکم. داو محترم ورور مولوی عبدالعزیز نورانی صاحب چې د پرتمینه غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارک آیتونو په تلاوت سره پیل کړه. قدرمنو حاضرینو، د ازادۍ د ورځې د دې علمي او څېړنیز سیمینار لومړنۍ شیبې د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي چارو د کمیسیون د مرستیال محترم مولوی احمد الله وثیق صاحب افتتاحي وینا ته ځانګړې سوي دي. له دوی څخه په درنښت هیله کوو چې درنو برخوالو ته د غونډې افتتاحي وینا وړاندې کړي. محترم مولوی احمد الله وثیق صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک د لومړۍ کلیزې په مناسبت باندې جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار ته راغلو ټولو محترمو مکرمو او عزتمنو میلمنو ښه راغلاست درته وایو. قدرمنو حاضرینو، د افتتاحیه وینا په توګه باندې یوازې غواړو چې د نن ورځې د سیمینار ترتیب در سره شریک کو او په دې اړه خبرې وکړو چې دغه علمي او څېړنیز سیمینار په د کومو موخو دپاره رابلل سوی ده. قدرمنو حاضرینو، لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، یو کال وړاندې په همدې ورځ باندې د حوت یعقب د لسمې پر لسمه نیټه باندې له ډېرو اوږدو او ستړي کوونکو خبرو اترو او مذاکراتو څخه او له تفصیلي پړاوونو وروسته په همدې ورځ باندې د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون لاسلیک وشو. دغه ویاړمنه ورځ او دغه پر افتخار ورځ دی د افغانستان عزیز ملت او په ځانګړې توګه دې راغلي سیمینار ته راغلو ټولو عزتمنو او مکرمو میلمنو ته مبارک وي. قدرمنو حاضرینو، یو کال وړاندې هغه مراسم چې ترسره کېدل زه خپله د هغو مراسمو برخوال وم. اوس چې دغه ورځ موږ نن لمانځو، هغه د خوندورې شیبې او صحنې اوس ټولې زما تر سترګو مخته تېرېږي. هغه د هیجان حالت او هغه د خوشحالۍ شیبې چې په هغه ورځ باندې ترسره کېدلې، دا ټولې زه اوس په سترګو باندې وینم. د هغې ورځې انځورګري زه نشم کولی. ما په خپلو سترګو لیدل چې د افغانستان د اسلامي امارت مشران، نظامی قمندانان او لوړ رتبه منصوبین چې په هغه تالار کې تشریف درلود او یا پر لار باندې را روان وو، ډیر مشران ما لیدل چې تر سترګو یې له ډیره خوشحالۍ څخه اوښکې بهېدلې، ځکه چې دغه ډیره ویاړمنه ورځ ده او ډیره له افتخاراتو څخه ډکه ورځ وه. هغه صحنې چې پر یو نړیوال سټیج باندې د افغانستان د اسلامي امارت قهرمانان او نوموتي قمندانان او لوړ رتبه مسؤلین
پر یو نړیوال سټیج باندې راښکاره کېدل هغه حالت ډیر د خوشحالۍ حالت وو. هغه صحنې چې زه را په یادوم چې پر هغه سکرین باندې پر نبوي منهج باندې عیارې مسنونې ژیرې او لنګوټې تورې او سپینې پګړۍ پر هغه سټیج باندې راښکاره کېدلې ډیر د افتخار او د ویاړ ځای و. عزیزانو پر دې باندې وږغېږو چې د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې تړون څومره مهم ده او په کومو قربانیو موږ ته لاسته راغلی ده. عزیزانو دغه د تړون اهمیت په دې کې ده دغه ورځې ته او د دې افتخار او د ویاړ د ترلاسه کولو دپاره نږدې 20 کاله د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو او طالبانو افغان ولس په ګډه باندې قرباني ورکړې نذرانې ورکړې په زرګونو شهیدان یې ورکړل تر څو دغه ورځې ته ورسیږو او اشغال پای ته ورسیږي او د دې تړون سبب د دې جوړ سي دا تړون تر څو په افغانستان کې اسلامي نظام راسي او شرعي نظام راسي زموږ د ټول افغان ملت او د مسلمان ملت د خوښي یو نظام راسي. دغه وختو ته موږ په زرګونو شهیدان ورکړي دي او دغه تړون هم بیا ترلاسه کړی ده. عزیزانو دغه ورځ ډیر پر افتخار ورځ ده او له افتخاراتو څخه ډکه ورځ ده او د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو مهمه ورځ ده. دغه ورځ په 100 کلونو کې دغه ورځ نه ده تکرار شوې. 100 کاله بعد یا تر 100 کلو ور اخواته موږ د افغانستان په تاریخ کې دغه یو مهمه ورځ موږ او تاسو لمانځو. قدرمنو حاضرینو او تر ټولو اهمیت په دې کې د دې ورځې د دې تړون چې نور تړونونه که موږ تاریخي تړونونه وګورو چې د افغانستان او د نورو اشغالګرو هیوادو د اشغالګرو تر مابین امضا شوي دي هغوی کې حتما د نورو خلکو فشارونه موجود وي د نورو خلکو لاسونه او د نورو جهتونه او کړیو لاس په پکښې موجود وو. خو زموږ د دې تړون افتخار تر ټولو ښېګڼه او افتخار دا ده چې دغه یوازې په ډیر حریت او ازادۍ سره یوازې د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د مؤمن اولت د اصیلو بچیانو او نمایندګانو له لوري څخه دغه تړون لاسلیک شوی ده. د هیڅ چا فشار په دې کې موجود نه و او په دې تړون کې دومره خواري ختلې ده د افغانستان ټول افغاني اصول او عنانات او اسلامي اساسات دغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. له هغه وروسته د افغانستان د اسلامي امارت مشران په دې باندې قانع شوي دي چې دغه تړون لاسلیک کړي. نو چون کې دغه ورځ ډیره مهمه ده او دغه افتخار چې موږ ترلاسه کړی ده او نن د هغې ورځې په مناسبت باندې دغه پرشکو مجلس لمانځو او دغه علمي او څېړنیز سیمینار هم راغوښتی ده دغه ډیره په مفته باندې موږ نه ده ترلاسه کړی. د دې ورځې د ترلاسه کولو او دغه افتخار د ترلاسه کولو دپاره موږ په زرګونو تنکي ځوانان شهیدان ورکړي دي موږ په زرګونو معیوبین او معلولین ورکړي دي په لکونو افغانان هم درپدره سوي دي د هجرت ته مجبوره سوي دي له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي د شپې چاپې یې زغملي دي کمینونه یې زغملي دي شهادتونه یې زغملي دي ټپونه یې زغملي دي له دغو ټولو مشکلاتو وروسته څخه دغه افتخار موږ او تاسې ترلاسه کړی ده. دغسې په مفته باندې په لاس نه ده راغلی. د افغانستان هر کور د دې په دغه مبارزه کې شهید ورکړی ده ټپي ورکړی ده او د دغه افغانستان د خلکو خواږه خلک او خواږه ورونه او دوستان په زندانونو کې زنداني سوي دي او تر شکنجو لاندې سوي دي. له دغو ټولو مشکلاتو او تکالیفو وروسته دغه افتخار او ویاړ موږ او تاسو ترلاسه کړی ده. الله تعالی ته امید کوو چې دغه ترسره شوی تړون همدغسې باقي پاته سي او کوم لوري چې په تړون کې ښکیل دي د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا حکومت هغه باید دې ته ژمن پاته سي تر څو دغه تړون د دې سبب جوړ سي چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راسي یو شرعي نظام راسي او زموږ د خوښې یو نظام په لاس باندې راسي. قدرمنو حاضرینو څرنګه چې د تاریخي ورځو او ویاړونو د لمانځلو مسؤلیت د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون یو مسؤلیت ده تر څو دغسې تاریخي او ویاړمنې ورځې ولمانځي ویې پالي. نو په همدې مناسبت باندې د دغې تاریخي ورځې په مناسبت باندې چې
د حوت لسمه د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک لومړی کلیزه ده. دغه سیمینار په همدې موخه او همدې هدف باندې رابلل سوی ده ترڅو د هغې تاریخي ورځې یادګاري صحنې را یادې کړو او دغه راتلونکو نسلونو دپاره یو افتخار پاتې سي. قدرمنو حاضرینو، زموږ د دې علمي او څېړنیز سیمینار ترتیب په داسې ډول ده دغه تړون څومره مهم ده، څومره اهمیت لري او دغه تړون ته تر اوسه پورې څوک ژمن پاتې سوي دي، د سولې د راوستلو په لار کې خنډ څوک ده. پر دغو ټولو موضوعاتو باندې به لیکوالان ملګري درانه عزتمن لیکوالان خپلې مقالې اوروي. نور زه د سیمینار د اصلي برخې په پیل کولو په مابینځ کې له تاسو سره حایل نه واقع کېږم. په پای کې یو ځل بیا له ټولو راغلیو او عزتمنو میلمنو څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره په دې څېړنیز سیمینار کې برخه واخیسته. ومن الله توفیق. د تاریخ د پاڼو منځ کې لیک په زرو یوه صفحه ده. د تاریخ د پاڼو منځ کې لیک په زرو یوه صفحه ده. زار طالب بریا ګټلې له نړۍ نه عجیبه ده. معنویات یې دومره لوړ دي امپراتور ورته سر ټیټ کړ. معنویات یې دومره لوړ دي امپراتور ورته سر ټیټ کړ. ای جهانه که پوهیږي بس همدغه عقیده ده چې ایمان او هم غیرت وي ناممکن ممکن کیدی سي. راسه دا ده که یې لولې د عبرت ستره کیسه ده. جزاک الله بارک الله فیکم. دا و د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال محترم مولوي احمد الله وثیق صاحب، له دوی څخه یوه دنیا مننه کوو. د غونډې په دې برخه کې اوس وتلي عالم او تکړه مقرر محترم مولوي شمس الله صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او د موضوع په ارتباط د سیمینار قدرمنو برخوالو ته خپله علمي وینا وړاندې کړي. محترم مولوي شمس الله صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل حكم القتال والجهاد ومزق جمع الكفرة والإلحاد، والصلاة والسلام على قائد القتال والسداد الذي حرض المؤمنين على الجهاد وعلى الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعلى المؤمنين الذين بعزمهم ولوا الكفار الأدبار، وعلى آله وأتباعه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترمو، د دې عظیمي او پرتمینې غونډې میلمنو، د شنبې ورځ 1498 د حوت میاشتې 10مه نیټه، دا د افتخار او د ویاړ هغه ورځ ده چې الله جل جلاله یوازې په اسلامي امارت باندې لورولې ده. د نړۍ دی ولسونو داسې تاریخ او داسې ویاړ له ډیره وخته نه دی نصیب شوی. نو دغه تړون سره په ارتباط کې د اسلام په تاریخ کې لومړی توافقنامه چې د مسلمانانو په استازیتوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ او د مشرکینو په استازیتوب د عمرو بن سهیل ترمنځ د هجرت په 6م کال ذوالقعده میاشت کې لاسلیک شوه.
د حدیبیه تړون په نوم شهرت لري. زموږ د نن ورځې د حوت لسمه د دې ورځې د لمانځغونډې په ارتباط د اسلام په تاریخ کې لومړی توافقنامې حدیبیه مختصر سرګذشت ذکر کول غواړم. د هجرت په شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل جماعت سره د عمرې په نیت مکې ته روان شو. کله چې دغه قافله د عثمان سیمې ته ورسېده د خالد بن ولید په قیادت کې چې هغه وخت مسلمان نه و، د 200 اسپکیانو د مسلمانو په خلاف باندې ودرېدل او مخه یې ونیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام په تیارو کې په بل غرنۍ لاره د حرم حدود حدیبیه مقام ته ځان ورساوه. خالد بن ولید د حالاتو له خبرېدو وروسته مشرکان خبر کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې له دې لارې حرم ته داخل شي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښه قصوه له حدیبیې څخه له وړاندې تګه په نټه سوه. د حدیبیې میدان په اخیر کې له یوې څا سره یې ګونډې ووهلې. همدا ځای د مسلمانانو قرارګاه سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه سو چې دا هر څه د الله جل جلاله له لورې دي. په همدې مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. لما تګه نټه کول دا د قصوا خوی و عادت نه و، هغه چا متوقف کړه چې هغه فیل متوقف کړی و. دلته ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. فأغزات من دي قسم بي سيدي ما روح دي غب قبضة كده كفدغ محلو دي ميدان باندي هر هغه څه ما وغوښتل چې په هغه کې د خدای جل جلاله د حرم حرمت او عظمت ساتلی وي، زه به یې دوی ته ورکړم. بیا همدلته استازي څو واره تبادله سو. په اخیر کې د کافرانو ډله د سهیل بن عمرو په مشرۍ د صلح توافقنامې ته حاضر سو. کله چې خبر نهایي سوې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله عنه ته وویل: ولیکه د صلح هغه وثیقه ده چې محمد رسول الله او سهیل ابن عمرو پرې توافق کړی دی. سهیل ابن عمرو اعتراض وکړ: که موږ دا ومنو چې ته د الله جل جلاله رسول یې، نو له کعبې به مو نه راګرځولی. د عنعناتو مطابق محمد بن عبدالله ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: زه د الله جل جلاله رسول یم، که څه هم تاسې مې نه منئ. بیا ولیکل چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. امام زهري وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تنازل ځکه منلو چې په شروع کې دا ویلي و: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. لمقدمي ورسته په یو شمېر موادو توافق وسو چې له دې جملې څخه یو تعداد په دې سبب ذکر کول غواړم چې زموږ د نن ورځې د غونډې له موضوع سره ارتباط لري. لومړی بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه لیک دی چې محمد بن عبدالله او سهیل بن عمرو پرې توافق کړی دی. دویم موږ دواړو طرفو توافق وکړ چې راتلونکي 10 کلونه به زموږ ترمنځ جنګ او جګړه نه وي.
خلک به په امن کې ژوند کوي، غلاوي، غدر، خیانت به نه وي، په خور او ابوته به ژوند کوو او ترمنځ به هم دا چلن وي. دریم هغه قومونه چې حاضر نه دي، کله دوی څخه کوم څوک د محمد صلی الله علیه وسلم په جماعت کې شاملیږي نو په عقد کې له هغه سره د یو ځای سي، او که کوم څوک له قریشو سره د هغوی په خوا کې داخلیږي نو داخل دي. څلورم که د قریشو له ډلې کوم څوک د خپل مشر له اجازې پرته محمد ته صلی الله علیه وسلم ته ورسي نو هغه به یې بیرته قریشو ته نه لیږي، او که کوم څوک د محمد صلی الله علیه وسلم له جماعته و قریشو ته ورسي نو هغه به یې بیرته نه ستنوي. محمد صلی الله علیه وسلم به ستنوي، قریش به نه ستنوي. پنځم محمد صلی الله علیه وسلم به اوس له عمرې کولو پرته له خپل جماعت سره مدینې ته ستنېږي، او راتلونکی کال به له خپل جماعت سره مکې ته راځي. په مکه کې به 3 ورځې تېروي. د مسافر د ځان ساتنې له سلا پرته به نورې وسلې له ځانه سره نه راوړي. اوس دې انداز ته وګورو. الحمدلله دا یو ډېر ښه زیری او د مسلمانانو د قناعت او د ډاډ خبره ده. هغه زمانه کې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم له قریشو سره په توافقنامه کې په ځینې موادو کې تنازل کړی ده، او د افغانستان اسلامي امارت چې کوم د حریت او د ازادۍ او د افتخار توافقنامه ده، له خپله دریځه یې یوه رتبه تنازل هم نه دی کړی. دا توافقنامه هغه توافقنامه ده چې په دې کې هیڅ داسې ماده موجوده نه ده چې هغه د اسلام په ضرر وي یا د خاورې په ضرر وي، او یا په هغه کې د مسلمان داسې یو ذلت راځي چې د انسان عقیده وپروشله شي، یا د دین پروشنه پکې راځي، یا د مسلمانانو هغه عنعنې پکې خوندي نه وي، یا د خاورې سپارنه چاته وي. دا هیڅ داسې متضرره ماده دې تړون کې موجوده نه ده. نو دا د ازادۍ او د حریت او د استقلال هغه تړون ده چې الله جل جلاله یوازې په دې مسلمانانو او د دوی د قربانیو په وجه باندې لورولی ده. شپږمه ماده محمد صلی الله علیه وسلم به د مکې په خلکو کې هیڅوک له ځانه سره نه بیایي، او که د ده په ملګرو کې څوک په مکې کې پاتې کېدل غواړي نو مخه به نه نیوله کېږي. د ابن ابي شیبه کتاب المصنف او له داسې نورو کتابو څخه راخیستل شوې ده. 1408 کال د حد د میاشتې لسمه د لوی الله جل جلاله په نصرت او د مظلوم مسلمانانو، کونډو، یتیمانو، محبوسینو او مجروحینو، روحانیونو او دیني عالمانو د دعا په برکت د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې په سختو او پیچلو شرایطو کې د افغانستان اسلامي امارت د قدرمن مشرتابه مدبرانه پریکړې په اساس او د اسلامي نظام د فني او مسلکي کادرونو د سنجول سوي پلان له مخه د اسلامي تعلیماتو په برکت د حنیفي فقه د مجتهدینو د اقوالو په رڼا کې د نړۍ په کچه د لوړو موادو لرونکي د افغانستان د مجاهد پروري او شهید فعال خاوري له غېږې څخه د کفري قواو د انخلاع تړون لاسلیک کړ چې د ټولې مسلمانې نړۍ لپاره ستره صوبه ده او د اسلامي امارت لپاره لوی بری او شاهکاره فتحه ده. دا هغه فتحه ده چې الله جل جلاله د حدیبیې د تړون وروسته چې الله جل جلاله په سورة فتحه کې ورته ویل انا فتحنا لك فتحا مبینا. د حدیبیې فتحه هغه لاسلیک و تړون چې و دا د فتح په نامه الله یاد کړی ده، نو د دوحې نوم دغه تړون چې راغلی ده دا هم فتحه ده.
دا یو ساده توافقنامه نه ده، یو بری ده، یو شاهکاره کار ده چې الله جل جلاله د ملت ته د مسلمانانو ته خدای جل جلاله دا افتخار ورکړو. زه د اسلامي امارت یو خادم په صفت د اسلامي امارت دې مدبرانه پریکړې او له اسلامي امت څخه د قطر دفتر د سنجیده استازیتوب مبارکي تر ټولو له مخه د اسلامي امارت زعیم او قطر دفتر کارکوونکو ته او ټولو مجاهدینو او د هیواد نارینه او ښځینه ټولو وګړو او د ټولو اسلامي امت پیروانو ته وایم د افغانستان قلمرو د مسلمان د سجدي خاوره ده، د توحید د کلمې خاوره ده، د اسلام سپېڅلی دین او اهل سنت والجماعت د عقیدې خاوره ده، مخصوص د حنفي مذهب د حاکمیت او رسالت خاوره ده. ټول مسلمانان چې کلمه وایي، لمونځ کوي، اسلامي ارزښتونو ته معتقد وي، په دې بریا او سوبه کې شریک دي. په دې تړون کې هیڅ داسې ماده نشته چې د مسلمانانو په ضرر تمامه شي یا مسلمانان په ذلت مبتلا شي، بلکې ټول داسې مواد دي چې د مسلمانانو مصلحت خیر نفع پکې نغښتې ده. د خاورې ازادي، د افغانستان استقلال او افغان ولس په ټولو پریکړو فیصلو کې د خپل اختیار ده. وقال الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. الله جل جلاله دي آیات کې فرمایلی دي وإن جنحوا للسلم کدی میلان توافق ته روغ ته یو فیصلې ته وښیي فاجنح لها ته هغه طرف ته میلان وکړه وتوکل على الله انه هو السميع العليم. په الله باندې توکل او باور کوه او خپل کارونه ټول الله ته وسپاره. الله اوریدونکی ده. د دغه آیات مبارک په تشریح کې او د حکم کې د حنفي فقه او د حنفي مذهب سترو عالمانو او مجتهدینو په اتفاق سره دا قول دی. هذه الآية محمولة على ما إذا كانت فيها في المصالحة مصلحة للمسلمين. دا آیات په هغه ځای باندې حمل ده چې هلته په توافق کې مصلحت خیر او برکت د مسلمانانو وي. که د مسلمانانو د ذلت، د مسلمانانو د بربادۍ سبب ګرځي، نو بیا د فقهاو فیصله دغه ده چې هلته توافق او فیصله له چا سره جواز نه لري. ولا يقتصر الحكم على المدة المروية. فقهاو لیکلي دي چې د تړون او د فیصلې هغه روایت سوی 10 کاله چې رسول صلی الله علیه وسلم له قریشو سره ټاکلي دي، دا د توافق او د تړون په دې 10 کلو باندې محصور نه ده. د مسلمانانو مصلحت، احتیاج په کمیدو په زیاتېدو باندې دا توافق تر دې 10 کلونو اوړي هم او کم هم کېدلی شي. وهي 10 سنين. فكانت هذه المدة المروية من المقدرات التي لا تمنع زيادة ونقصان، لأن مدة الموادع تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وقد تنقص، بخلاف ما إذا لم يكن خيرا، حيث لا يجوز للإمام أن يوادعهم عملا بقوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم. فقهاو لیکلي دي چې کله به یو ضرر باندې تماموي هغه کې د خاورې بل چاته سپارل وي، یا د عقیدې فروش پکې راځي، یا د مذهب او د اسلام ته تاوان وي، ضرر وي، یا حریت او ازادۍ وي، استقلال ته ضرر وي، نو بیا امام ته جایز نه ده چې په دغسې وختونو کې له چا سره توافق وکړي. بیا به د الله جل جلاله په دې آیات مبارک باندې عمل کوي. ولا تهنوا وتدعوا، مه بې زړه کېږئ او دوی ته وړاندیزونه مه کوئ. داسې الله جل جلاله ورته وایي
نو دا دغه معنا ده چې بیا به جهاد لاس پورې کوي، تر هغه وخته پورې به جهاد کوي چې تر څو کافران میلان وکړي. دا خبرې و روایات العنایه شرح الهدایه کتاب سیر باب الموادع 5 جلد 455 صفحه ناشر دارالفکر مبسوط سرخسی لسم جز 8 صفحه فتاوای هندیه 2 جلد 1 صفحه رد محتار کتاب الجهاد 3 جلد 200 صفحه. دا دغه کتابو کې په اتفاق سره همدغه قول همدا خبره راغلې ده. د دوحې تړون او د نورو تړونونو توپیر. اوس راځو دې برخې ته چې الله جل جلاله مسلمانو مجاهدینو د نړۍ لرو بر مسلمانانو عربو عجمو او بې توپیره د ټولو قومو د ټول ولس د نارینهو د ښځینه دا څو بریا افتخار ازادي الله ورکړې ده، دا یوازې په یو چا پورې محصوره نه ده. تړونونه په تاریخ کې سوي دي چې له دې جملې یو د بن تړون و. د افغانستان مسلمان هیواد په مظلوم ولس باندې یرغلګرو له هجوم سره هم مهال د بن غونډه راوبلله. په دې غونډه کې د کافرو قواو دا هدف تر سره سو چې نور د افغانستان هیواد خپلواک نه دی، د حکومتي منصبونو رتبې منزلي به د امریکایي سرخیلانو لخوا ویشل کېږي. کوم څوک چې څومره په لوړه کچه بې ضمیره بې احساسه او د غلامۍ په زنځیر باندې قانع وي او د پردو اهداف تر نورو ښه تطبیق کولی شي، هغه قوارې هغه کالبوتونه به په لوړ منصب باندې ګمارل کېږي. ثم رتبه په رتبه منزله په منزله به منصبونه په دوی باندې ویشل کېږي. ان تر دې پورې چې د ولایت د امنیې قمندانۍ منصب لا د کرزي او غني په اختیار کې نه و چې د امریکایانو له خوا کې پرته یا کوم څوک په دې منصب باندې مقرر کړی وای. دا د غلامۍ یو تړون د مسلمان امت د تیتو پاره کولو او د دې هغه یون او د قوت د ویشلو لپاره دا یو تړون سوی و. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت 1498 کال د حوت میاشتې په 10 د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې د ټول اسلامي او کفري نړۍ په حضور او مشاهده کې د حریت او استقلال وثیقه له امریکایي چارواکو څخه د علني او شانداره مراسمو په ترڅ کې په نړیوال میز بیرته ځینې واخیسته. نور به د بن د غونډې قراردادونه لغوه وي. دویم تړون د امنیت تړون و. 6 کلونه وړاندې د کابل بې واکه لړزېدلې او سرسامې ادارې چې د خپلې عیاشۍ د بقا او ډالرو جذبولو په غرض د افغانستان د مظلومې او محکومې خاورې د غلامۍ سند یې د امنیت د تړون تر عنوان لاندې اشغالګرو امریکایي کافرانو ته ورکړ چې په دې لړ کې د افغانستان د حریم نه اړې کافر امریکا او ناټو ته وسپارلې. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت 1498 هجري شمسي کال حد میاشتې 10 د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې د ټولې اسلامي او کفري نړۍ په حضور او مشاهده کې د افغانستان له قلمرو څخه د انخلاع او د وتلو ټولو هغو اډو پرېښولو وثیقه او ابراه له امریکایي چارواکو څخه د علني او شانداره مراسمو په ترڅ کې په نړیوال میز ځینې واخیسته. نور د امنیت تړون قراردادونه لغوه شول. له دې جملې څخه د امریکایي قاتلانو د صفرونو 01 او 02 او داسې نورو قطعاتو وحشتونه تر سره کړل چې عقل یې له تصور او قلم یې له لیکلو عجز دی. د مظلومو مسلمانانو ډلهییزې او انفرادي وژنې په کورونو شپنۍ چاپې د ډرون الوتکو میزایلونه
دا اجمالات دي چې افغانانو ودونه مدرسې جنازې او عامه تجمعات بمبار کړل. دا د امریکایي کافرو قاتلانو قطعات دي چې فیصله د کابل کرایه سوې اداره نه په شمیر خبره ده او نه کوم ارقام ورسره سته، نه یې په مقرریو خبره ده او نه د هغو په شرایطو اطلاع لري، نه یې کورونه ور معلوم دي او نه یې په معاشاتو اطلاع لري او نه یې له مصارفو خبره ده او نه یې په عملیاتو آګاهي لري. دا هغه قواوې دي، دا د مسؤلیت د تړون قواوې دي چې په مسلمانانو باندې یې ظلمونه او وحشتونه ترسره کړل. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت 1498 هجري شمسي کال د حد میاشتې په 10 د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې د ټولې اسلامي او کفري نړۍ په حضور او مشاهده کې د افغانستان په قلمرو څخه د انخلاع او د ټولو قراردادونو د الغا وثیقه له امریکایي چارواکو څخه د علني او شانداره مراسمو په ترڅ کې په نړیوال میز ځینې واخیسته چې نور د مسؤلیت تړون قراردادونه ټول لغوه شول. د افغانستان اسلامي امارت 1498 هجري شمسي کال د حد میاشتې 10 د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې د ټولې اسلامي او کفري نړۍ په حضور او مشاهده کې د افغانستان داسې وثیقه د علني او شانداره مراسمو په ترڅ کې په نړیوال میز تر ګوتو وکړه چې نور به هیڅکله د افغانستان د خاورې د تجزیې خوبونه څوک نه ویني او همداراز تیت او فرق پاش سوی امت به یو موټی وي، متحد وي او د هرې ژبې او سیمې اوسېدونکی یې د یوه میز مخې ته په یوه سب کې منظم کېنول. دا د افغانستان د اسلامي امارت د دغه تړون همدغه آخري نتیجه وه چې الحمدلله مسلمانانو ته، عربو او عجمو ته، ټولو قومونو ته او د هرې ژبې والا ته د افتخار، د استقلال او د حریت او د ازادۍ تړون و. الله جل جلاله د مسلمانان بریمن کی، الله تعالی د کامیابه او آباد ولري. ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. تشکر فراوان از جناب مولوس محترم واقعا که با بیانات شیوه‌گرایشان سمینار امروزی ما را مزین ساختند. بسم الله الرحمن الرحیم. ای امارت بر زعیم و جمله اقشارت سپاس، بر سیاست و نبرد و لب و افکارت سپاس. ملت مظلوم افغان چشم امید از شما، فاتحین کشور ما جنگ و پیکارت سپاس. صبح آزادی طلوع کرد بر افق مسلمین، از خدمات شایسته و نیک و اخلاصت سپاس. واقعا دهم ماه هوتی سال 1398 هجری شمسی که مطابق می شود با 29 فبروری 2020 میلادی که برابر است با 5/7/1441 هجری قمری، سرنوشت ملت را رقم زد که کاملا 19 سال در مقابل ابرقدرت دنیا یعنی آمریکای اشغالگر و 48 کشور متجاوزگر ناتو تا دندان مسلح بودند، مردانوار رزمیدن و نقش آبا و اجدادشان را زنده نگه داشتن و زنده کردن. من این روز را برای همه ملت مسلمانان دنیا و بخصوص ملت افغان و بالاخص به این جمع کثیری از مهمانان عزیز مبارکباد میگویم. این ملت قهرمان افغان مغول شکن، انگلیس شکن و روس شکن هستند که الحمدلله با فضل و نصرت الله متعال یک افتخار بزرگ و حیرت انگیزی دیگر نیز نصیب این ملت مجاهد پرور گردید. چنین افتخار عظیمی نصیب هیچ ملتی نگردیده است و آن شکست آمریکا و ناتو با دستان مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و فرزندان اصیل افغان است که توافق نامه 10 هوت سال گذشته مهر تایید بر این غلبه و پیروزی می باشد. بنابر این مناسبت سمینار کنونی را دایر گردیم. عزیزان محترم، زمام روند برنامه را به جهت دیگر سوق می دهیم. از برادر ارجمند ترانه‌خوان مشهور کشور محترم قاری صاحب محمد جمعه ساجد، ازشان خواهش میکنیم که در عقب میز خطابه حضور یافته
باز زمزمه ترانه تهییدشان حاضرین محترم را روح و انرژی بخشند. قاری صاحب محمد جمعه ساجد. اللهم لك الشكر ولك الحمد. الحمد لله على كل حال غير كفر وضلاله. د حوتیا قبل سمه چې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د 19 کلن اشغال د خاتمې تړون لاسلیک شو. ټولو برخوالو او د افغانستان مومن او غیر ولس ته مبارکي وایو. پروت موتوری ته اشغال د استقلال د لوی مولا صاحب خوشحال د استقلال د غړولی منصوري ارادو ښکلی ازادۍ ته په سرشال د استقلال دی غږ اوچت د حقاني جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی غږ اوچت د حقاني جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی پروت موتوری ته اشغال د استقلال دی لوی مولا صاحب خوشحال د استقلال دی غړولی منصوري ارادو ښکلی ازادۍ ته په سرشال د استقلال دی غږ اوچت د حقاني جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی غږ اوچت د حقاني جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی چې راغلی څوک نو لارې شترې ورکې شوبلې الوزي او لویږي الوتکې نچا غلی تکبیرونه کړل د غرونو نچا خپلې کړې زمونږ د سجدو ځمکې پرې راټولې ورته ټولې پرګنې شي له پردیو څخه وباسي بڼکې پرې راټولې ورته ټولې پرګنې شي له پردیو څخه وباسي بڼکې د بازار کې نافذ دی د قانون چې د پردیو ژوند محال د استقلال دی د بازار کې نافذ دی د قانون چې د پردیو ژوند محال د استقلال دی پروت موتوری ته اشغال د استقلال دی لوی مولا صاحب خوشحال د استقلال دی غړولی منصوري ارادو ښکلی ازادۍ ته په سرشال د استقلال دی غږ اوچت د حقاني جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی غږ اوچت د حقاني جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی د خلیل پر پلو روانو یو ستنو د اورو نړۍ راوستې د پرژمنو د فضا غېږه د نوروي په امن وي خاموش دي ماشینونه د بنګنو د کلیشټر ژلی دینه اوري پر ګلو بارانونه د بمونو زهرجنو د کلیشټر ژلی دینه اوري پر ګلو بارانونه د بمونو زهرجنو لیک د سولې د کوترې پروازارو دروند نوی برید وبال د استقلال دی لیک د سولې د کوترې پروازارو دروند نوی برید وبال د استقلال دی پروت موتوری ته اشغال د استقلال دی لوی مولا صاحب خوشحال د استقلال دی غړولی منصوري ارادو ښکلی ازادۍ ته په سرشال د استقلال دی
غږ اوچت د حقانی جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی غږ اوچت د حقانی جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی دا وطن غرونه جنت ستا پوشان دی پارلمان کې ستوري شاهدان دی د دې خاورې امتیاز د چې زامن یې فدایان دي قربانیو ته روان دي د دې خاورې امتیاز د چې زامن یې فدایان دي قربانیو ته روان دي د جهاد په روحیه دي زنګېدلې د وطن زنګورو ځلې اتلان دي د جهاد په روحیه دي زنګېدلې د وطن زنګورو ځلې اتلان دي دا وطن غېږه د مور د دعا لپه قبول کړی خدای سوال د استقلال دی دا وطن غېږه د مور د دعا لپه قبول کړی خدای سوال د استقلال دی پروت موتورې ته اشغال د استقلال دی لوی مولا صاحب خوشحال د استقلال دی غوړولی منصوري ارادو ښکلی ازادۍ ته په سر شال د استقلال دی غږ اوچت د حقانی جلال الدین دی په تکبیر کې جلال دی استقلال دی غږ اوچت د حقانی جلال الدین دی په تکبیر کې جلال دی استقلال دی سهارونو د مات کړل زنځیرونه شپې شوې تیرې تکې تورې او بدرنګې یوسف مخې دې راوځي له زندانه په خائنو مکرجنو زمن کې تنګې یوسف مخې دې راوځي له زندانه په خائنو مکرجنو زمکې تنګې لوټې لوټې که موکلې شول تکله لوټې لوټې که موکلې شول تکله زمونږ د هیلو د دې مشق منارې دنګې زمونږ د هیلو د دې مشق منارې دنګې سهارونو د مات کړل زنځیرونه شپې شوې تیرې تکې تورې او بدرنګې یوسف مخې دې راوځي له زندانه په خائنو مکرجنو زمکې تنګې لوټې لوټې که موکلې شول تکله زمونږ د هیلو د دې مشق منارې دنګې لوټې لوټې که موکلې شول تکله زمونږ د هیلو د دې مشق منارې دنګې یوه عیسی دې مړه کړې دوزخونه قتل کړی دجال د استقلال دی یوه عیسی دې مړه کړې دوزخونه قتل کړی دجال د استقلال دی پروت موتورې ته اشغال د استقلال دی لوی مولا صاحب خوشحال د استقلال دی غوړولی منصوري ارادو ښکلی ازادۍ ته په سر شال د استقلال دی غږ اوچت د حقانی جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی غږ اوچت د حقانی جلال الدین دی په تکبیر کې جلال د استقلال دی